دا حدیث په یاد وزده کړئ. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. دو جملې دي. من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. نو دا چې زده کړئ د شپېته کاله عبادت ثواب لري. په یاد وي ښه ټیټ زده کړئ. من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. څوک چې د امام په اقتدا کې لمونځ کوي نو د امام قراءت ورته کافي دی، د مستقل قراءت نه کوي. دا حدیث صریح دی که نه دی؟ جهري لمونځ وي که سري لمونځ وي دا زموږ د دعوې دپاره صریح دی. ویکټوریان دی داسې یو حدیث پیش کړي چې نه دی کافي. خو ګورئ د دې حدیث دپاره 40 سندونه دي. نو د سندونو په اعتبار دا 40 حدیثه شو. اکثر پکې معلول دي مګر بعضې صحیح او قوي دي. هغه کوم چې اکثر چې ما درته یاد کړه چې معلول دي هغه هم د تعدد د وجې نه د حسن لغیره مرتبې ته رسیږي، او بعضې چې پکې صحیح او قوي دي هغه دغه دي. مسند احمد ابن منیع په دې کې چې کوم سند دی دا بالکل صحیح دی. مسند احمد ابن منیع. دویم مسند احمد کې چې کوم سند دی دا بالکل صحیح دی. مسند احمد. دریم په مصنف ابن ابي شيبه کې چې کوم سند دی دا بالکل صحیح دی. په مصنف عبد بن حمید کې چې کوم سند دی دا بالکل صحیح دی. په مؤتا کې چې مؤتا امام محمد کې کوم سند دی دا صحیح دی. مستدرک حاکم کې چې کوم سند دی دا صحیح دی. دا شپږ سندونه بالکل صحیح دي.